nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much. یاره ولي محمده زه تا ګل ته حیران شولم عجبه خبرې نه کولې ولا ډېرې ښه خبرې وکړې زه هم ورته حیران وم هېڅ بندیاندی نه داسې شروع لکه بلبل ولي محمده دی ملامت نه و دا خبرې ده نه کولې دا د پیسو کولې ورته زوی د غرمې د ډوډۍ وخت شو ډوډۍ راوه ولي محمد هم دلې دی ډوډۍ بالابه در سره راوه یا زه ځمه زما لپاره یې مه راوړه زه ځمه سمه جانه که سهار مې د اوبو وارو ستا په خاطر پاته شومه دلې به دې ډوډۍ خوړلې وای یا خیر اوسې بیا مازدیګر راځم بیا به بانډار سره وکړو اوس نه پاتېږه د خدای په امان خیر ورته په مخه دې شه ورته زوی ډوډۍ راوه نو ښه سرداره ستا څنګه خوښه ده چې په دا کار کې د زلمیم د ځانه سره ودروم وې دروتی نو څه وایې تر دې خو بل ښه کار نشته څنګه وراره یا کاکو تاسو خو ښه وایاست خو زه فکر نه کوم چې هغه دې دا کار وکولی شي ځکه چې هغه د 2 میاشتو په رخصتۍ راغلی دی نو ښه دی چې د خپلې رخصتیانې په کراره تېرې کړي بېرته هغه ځي خپل پوهنتون ته ځي نو او بابا پوهنتون څه کوي بالا دې پرېږدي نه که مغزه مور خرابوه دا څه وایه کاکو دا دونه خوارۍ او زحمتونه پر دا کار باندې پرېږدي ولې او بیا اوس که لږ وخت پاته دی د پوهنتونه څخه فارغه کېږي هغې او ته وا پرېږدېږدي پروا نه کوي تر څه وخته چې دی دلي خو زما سره دې کار وکړي زه به یو څه معاش هم ورکوم او بیا که څه وخته د درسونه شروع شول ولاړ دې سي زه به یو بل نفر ته ځان سره ودروم زه به سلا ورسره وکړم چې د ده خوښه ده که نه اته ګوله زویه څه کوې یو بل څوک ونیسه ولې دا هلک د سبقه څه باسې سبا به تللی خپلو سبقانو ته بیا به د خوا بدی بیا به ګیلې کوې پرېږده چې خپل سبق ووایي خلک کم لږ دي مور پروا نه کوي ما په دې خاطر ورته وویله چې دا دوستان دي سبا ورځ ګیله ونه کړي خلک خو لږ نه دي که څنګه کاکو ستا کور ودان رښتیا هم خلک ډېر دي خو تا خپله دوستي زموږ سره پاللې ده ما ویله که دغه نسیم در سره ودروي هغه دا کار نسي کولی یو یا زویه اوس کوه چې نسیم ونه نیسې نسیم په چیش پوهېږي هغه پرېږدي چې جنګونه وکړي خیر کاکو هغه به زه د ځانه سره په یو بل ځای کې ودروم خو اوس مې یو داسې سړی په کار دی چې ونه کې خط زده کور دې ودان ښه سرداره دا راته ووایه چې زلمی هلته څه شي وایي ولا د زراعت پوهنځی وایي او بابا ما ټول ډاکټري ماکټري وایي د زراعت بیا څه شتی ازویه بابا زراعت دې ته وایي دغه بزګري ته چې غنم څنګه کرل کېږي درخته څنګه ایښول کېږي پوجي څه وخت کېږي انبار څه وخت ورکول کېږي چې یو تاک یا داسې بل شی مرض یې ووایي هغه تداوی یې څنګه کېږي یعنې دوا څنګه ورکول کېږي دغه ته زراعت وایي ازویه دا نو بیا سبق څه غواړي نو په دې خو هر څوک پوهېږي ازویه و دې ته وایي ببو سواداره بزګر درته ومې وویله سرداره چې دا شیان په در نه خوړل کېږي پیسه پکار ده پیسه باید تاسو پیسه په وګټئ نن سبا خلک به پیسې ته قدر و عزت کوي و دې شیانو ته نه یا تا ګوله دا خبره دې صحیح نه ده هېڅکله داسې مه وایه چې موږ دې شي ته ضرورت نه لرو اړتیا نه ورته لرو تر پیسو زیات اهمیت و تعلیم ته ورکوئ پیسو ته دونه ارزښت مه ورکوئ او بله خبره تعلیم چې دی په هر بخش کې چې موږ ضرورت ورته لرو که موږ پوهان وعلیکم السلام که موږ پوهان خلک ولرو په زراعت کې زموږ تاسې هېواد ډېرې ښایسته ډېرې خوندورې مځکې لري د زراعت دپاره او موږ تاسې کولی سو چې د دغه څخه ښه حاصلات ترلاسه کړو آفرین اوس چې چای راوړلې دا وخت د چای دوی اوس یې مېلمانه پر ولاړېدو دي ځي تا چای وسره وړلې ولاړ شه ولاړېږه هله هله چای دې بېرته وړه ببو ته خوشکه مه کوه ور واچوه چای ور واچوه ګیلاس ګیلاس
چای د خوارکي خپله پخ کړی دی. سکینه ناجوړې ده. او خدای دې خیر کړي. څه په سوي دي هغه دې شي نه معلومېږي. دا یې څو ورځې کېږي چې خوارکۍ ناجوړې ده او د کور ټوله کارونه دی پخپله کوي. انسان تر ټولو ښه ملګري کتاب دی. دا په رښتیا هم همداسې ده. څوک چې د کتاب سره هر څومره وخت تېروي کتاب نه ورته وایي چې بس. السلام علیکم مور. وعلیکم. ولې داسې خوابدې ناست یې؟ نه یم خوابدې. مریضه خو به نه یې؟ یا نه یم مریضه. ډاکټر ته به دې بوځم. یا نه یم مریضه، نه یم ښه یم. د باور پلار ستړی مسې. خیر اوسې. مرضي دې څنګه ده اوس؟ تر پرون نن ښه یم. خیر خدای مهربانه دی جوړه به سې. ته دا راتویه ده ببو نن بیا خوابدې ناسته وه. تا خو به څه نه ورته ویلي. زه یې څه کوم؟ خدای دې ما ته وس نه راکوي چې زه به هغې ته یو څه وایم. نو چې تا څه نه دي ورته ویلي ولې داسې خوابدې ده؟ د هغې ورځې څخه چې ستا مېلمانه راغلي وه د هغه ورځې څخه ببو نه زما د لاس شی خوري نه زما سره خبرې کوي. ما چورتا یې څه ورته ویلي. خیر ته اوس پرېږده. وس ګوله ډوډۍ راواخه زه وږی یم. ژر شه. څنګه ښه جوړ یې په خیر یې صحت ښه دی شپه ورځ په خیر تېرېږي خیر خیرات دی څه حال یې سرګله شکر دی د الله فضل دی ته دا راتوی څه وخت راغلی یې ولا نن مې درېیمه ده چې راغلی یم سرګله ښه ښه زه ولاکه خبر شوم که نه کور ته ده تلمه یاره ځه ښه څه چې اوس مې ولیدلې دا ولې داسې خراب سوی یې یاره پوښتنې یې مه کوه ته خو لا ښه سولې پوهنتون دی هغه دی شروع کړي او موږ دې د هغه سپېرې سیمې ته پرېښولو ښه خیر ته دا راته ووایه چې ستا د پوهنتون درسونه څنګه دي ساعت یې تېر دی که یا ښه دي ډېر مې ساعت تېر دی خو کاشکې ته هم راسره وایې د مکتب په وخت کې مو څومره ډېر ساعت تېر و یار هغه وخت بیا په لاس نه راځي ووله بیا نو هغه وختونه چیر راځي او ته ډېر نیکمرغه یې چې د سردار غوندې ورور لرې بس خدای دې هغه ژوندی لري یاره شیرو زما په خلک چې باور نه راځي ما ته هم دغسې رامعلومېږي یاره نه راځي زه به ولاړ شم زه ولاړ یو ځای کار لرم شیرو 5 دقیقې به لاته معطله شو که رانغلې بره به ځو یاره ته ورته کښېنه پوهېږې زه به ولاړ شم زه بیخي ضروري کار لرم پوهېږې چې داسې خبره ده شیرو چې ته ځې نو زه څه کوم چې پاچېږم درځه چې دواړه ځو بیا ماپښینې باندې راچکر شو درځه شیرو چې ځو ناوخته شو
کاکو ستړي مه سه. خیر اوسه. ستړي مه سه بابکه. خیر اوسه. چای درته راوړم؟ یا زه چای نه خورم، د عطاګل سره مې وخوړلې. کښېنه. تاسو خبر یاست که یا؟ سکینه ډېره سخته ناجوړه ده. مال که مو وخت پیدا کړي یو وار یې پوښتنې ته ورسئ. خدای دې نه کړي ګیله راڅه ونه کړي. څه وایې کاکو؟ تا ته چا وویله؟ عطاګل راته وویل ول دا څو ورځې کېږي پر ځای پرته ده. ښه دی چې خبر دې کړو کاکو. نن به یې پلار ورسو پوښتنې ته. ستا خبره رښتیا هم سبا ګیله راسه ونه کړي. ورېندارې نن دغسې هم د کور کارونه دومره نشته. نن به یې پوښتنې ته ولاړ سو. ته دې کالي خلاص کړه بیا به ولاړې سو. نن یو وار ورسئ. ته ورته زما چلم راواخه د سهاره یې سمې نه دې څکولې. ګوره وراره، زه خو درته وایم چې نور دې دا معلمې پرېږده. دا کومې پیسې چې دوی تا ته درکوي دا خو ستاسو په تګ او راتګ کې ځي. زما په خوله که کړې په خپله مځکه کې کار وکړې تر دې به ډېرې وګټې. کاکا جانه زه خو معلمې دې دپاره نه کوم چې پیسې وګټم. زه غواړم چې د دې سیمې کوچنیانو ته خدمت وکړم. او بله د معلمې وظیفه زما ډېره خوښه ده. زه ډېره مینه ورسره لرم. زه دا معلمې د دې لپاره نه کوم چې پیسې وګټم، خدمت کوم. ګوره وراره، دا ژوند په مسخره نه تېرېږي. لږ فکر وکړه، ټوله مځکې چې دغسې ولاړې دي. په دې معاش خو یې ولاکه شل کې قرار یې پرېږده. خپل په مځکو کې دې کار کوه. هر وخت چې دلته مکتب جوړ سو چې ته دونې د معلمۍ سره مینه لرې بیا په دې مکتب کې معلمي وکړه. ګوره کاکا جانه د پوهنتونه دې راوګرځولم، ما هېڅ نه درته وویل. اوس چې بیا زړه چې د مکتب هم راوګرځې د معلمۍ سم هم راوګرځې. نور زه ستا په قول نه سم کولی او نه غواړم چې زما د ژوند فیصلې نورې ته وکړې. آفرین، اوس جوابونه هم را سره وایه. دغه زما د ښو نتیجه شوله. کوچنۍ مې رالوی کړلې، د دغه ورځ دپاره ما رالوی کړلې. که دا خبره ده نه دې اکامه او نه مې وراره. خپل کار دې کوه او خپل به کومه. سمه ده اکا، څنګه چې تا خوښي هغسې. بابا ستړی مه سئ. بابو جانې ته ولې زما څخه بد یې؟ زما ګناه څه ده؟ ته ولې زما سره خبرې نه کوې؟ که ما څه خطا کړې یې ما ته بخښه وکړه. ته زما د مور پر ځای یې، زه ستا د لور پر ځای یم. ما ته بخښه وکړه. اخواته شه، خدای دې تا زما نه لور کوي، د لور نوم مه اخله. او دا د مکر ژړا ماته مه کوه، زه ستا په ژړا نه خطا وځم. نور لا څه راباندې کوې؟ کور دې را تباه او برباد کړي. دغسې چې د پلار کور تباه او برباد شه. شیرین زوی دې راڅه جلا کړي. نور را څه راباندې وکړې؟ اخواته شه، ورکه شه، ولاړه شه هله ووځه. دلته ماته مه ژاړه،
دا د مکر ژړا ماته مه کووایم وی ولاړه سه چې ستا د رنګ مینه آباد راځي نه ځې نو دغه ځای تا ته پاته دا ځای به تا ته پرېږدمه دا یم زه به ولاړه سم خدایه ته په خپله پر ما رحم وکړې ورېندارې ژر راوغځه چې ناوخته دی بیا چی روان یاست؟ زه د باور دی کر هلته څه کوئ؟ کاکول سکینه ناجوړه ده موږ ول پوښتنې ته بیا ورسو ستا چادري کومه ده؟ دغه څه شي ده؟ ورشه چادري دې په سر کړه لور ښځه موږ ولاکه د خلکو د خبرو تال لرو خو دغه نږدې ځای دی موږ خو څه بازار ته نه ځو ډېر بحث مه کوه ورشه چادري دې په سر کړه خیر دی ورشه چادر دې پر سر کړه څنګه سو زلمیه باغ خو دې وی دی څنګه دی شاشکالیا بار څنګه دی ماشاءالله باغ خو دې ډېر ښه دی تر پخوا ډېر ښه سوی دی خو هغه پالیز چندانې خوند نه کوي ډېر کمزوری معلومېدی ولاکه ماته هم نه رامعلومېږي زلمی جانه چې هر شی په وکړم سم حاصل نه کوي ولې محمد وروره رښتیا هم ځکه چې ما ولیدل ډېره کمزوره سوې وه خو ته داسې کوه چې هر وخت یو شی مه پکره تغییر و تبدیل ورکوه یو فصل یو شی پکره بل فصل بل شی پکره هم به دې مځکه زوره ورسي او هم به ښه اصول لاسته راوړې زلمی جانه ستا په خبره زما سر نس خلاص څنګه تغییر و تبدیل ورکړمه هغه دا چې شش کال دې مثال په مځکه باندې غنم کرلی دي کال بیا غنم مه پکره جواري په وکره بل کال بیا ماش په وکره بل کال بیا ماش مه پکره پالیش په وکره په دې رقم به دې مځکه هم زوره ورسي او ښه حاصل به هم لاسته راوړې یاره زلمیه دا به نو مځکې ته څه فایده وکړي ولې محمد وروره دا د مځکې خاصیت دی هر څومره چې د مځکې فصل ته تغییر و تبدیل وکړي هغومره د مځکه زوروره کېږي او یو ښه حاصل په لاس کوي دغسې به وکړم دا خو دونه کار نه دی زلمی جانه راکړه دا ګیلاس چې در ډک یې کړم بس چای نه کوم خیر راکړه یو ګیلاس به لا زه چې مریضه نسم تاسې مې هېڅ پوښتنه نه کوئ یو ورځ به زه مړه یم تاسې به یو هم نه یاست خبر وی خوره خدای دې نه کوي خدای دې هغه ورځ نه راولي چې ته به مرې خو څه وکړو موږ هم د کور کارونه لرو د کور ژوند دی او بیا ولاکه موږ خبرو ستا په ناجوړي په نن کاکو راته وویله هوا نن کاکو راته وویله ول سکینه ناجوړه ده دا رښتیا وایي ولاکه د کور د کارو څخه خلاصېږو د سر ګرولو ته لا نه یو خلاص نن چې خبر سولو نو رالو د کور کارونه خو هېڅ خلاصېده نه لري ته خو ښه وې چې مکتب ته تلې کله کله به دې زما پوښتنه کوله اوس خو مې هېڅ پوښتنه نه کوې سکینې خوره ستا قربان سم د دې مومنې څه ګیله مه کوه دا هم زموږ استوسې رنګه دغسې یې بندي کړې ده په کور کې د مکتب یې راګرځولې ده ولاکه یې کاکو د سرای دروازې ته لا پرېږدي دا ولې ستا خو د مکتب سره ډېره مینه وه تی ولې د مکتب څه راوګرځولې وی خورکې څه درته ووایمه شادی دې زموږ نارینه سي بس کاکو ویله پیغله سورابې یې ګرځوئ دا څو عمر کېږي د مکتبه سې یې راګرځولې ده خو دا مومینه اوس هم په کور کې اخته ده په ظلمي باندې سبق وایي خو هغه بیا اوس زلمی هم نسته ولاړې خدای دې عمل سي کاکو ښه وکړله چې د مکتبه یې راوګرځوله غټ نجلۍ ده شرم دی دا موږ چې نه دی ویلی خدای نه یې ساتلي بس ته دغه 15 وخت لمونځ یې زده یې بالا نه یو دا مکتب یې بیا څه شي دي په خبرو سره اخته سو چای مې ایرسولې چای به راواخم کښېنه خورکي جانې چای څه کوو ما دا چې اوس راتلو خو چای مو وکړلې ناجوړه ښځه نه کې تکلیف مه کوه څه تکلیف دی تیارې پرتې دي راوړمه یې آفرین شابس ښه به د مېلمنو قدر وکړې دغه مو آل دی خیر دی ببو جانې پروا نه کوي ناجوړه ښځه ده
موږ خو د چای د پانی راغلي موږ تاسو پوښتنې ته رالو هېڅ بلام نه ده وهلې روغه رمټه ده ټګماري کوي د دې د پلار کور خراب سي سرداره څه درته ووایم دا زما د ژوند در ټولو یو لوی ارمان و چې در څو زه په دغه سیمه کې یو ښه ښایسته مکتب جوړ کړم او زموږ تاسې اولادونه په هغه کې ښه درسونه ووایي خو په ډېرو کوښښونو مې د دغه مکتب پروژه لاسته راوړل نو اوس باید موږ کوښښ وکړو چې دغه مکتب ډېر ژر جوړ کړو او ښه ښایسته یې جوړ کړو سبا ورځ موږ تاسې اولادونه ښه درسونه پکې ووایي واقعا دا ډېر ښه په زړه پورې کار وسو خدای پاک دې تا ته یې وزرونه درکړي اوس به زموږ د سیمې ماشومان په ډېر اسانۍ سره وکولی شي چې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي زموږ ماشومان چې یو مکتب ته ځي ساعتونه لګېږي هغوی بیا په کور کې کورنۍ ورته انتظار چې پلانکی څه شو پلانکی څه شو اول زه چې ومه پر ځای د دې چې درس ووایمه ټول وخت به مې په تګ راتګ تېر سو په دې خاطر چې دلته نږدې مکتب نه و زه درته وایم ماتا ګل خو ډېر د نامي کار کړی دي دته ما څو واره وویل ما ته خو بیا هغه دا پروژې اخلي وایم که دا زموږ په کلي کې یو مکتب جوړ کړي ښه دي دا زموږ افغان هم د دغه مکتبه څخه استفاده وکړي څنګه راته ګوله که درواغ وایم ته ووایه د ما ته په ډېر وار ویلي اول ګوره زلمیه ته وایم چې دغه دی مکتب ته ځي 2 ساعته مکمل دی په لاره کې خوارکۍ تېروي بیا د هغه مکتبه پورې ځان رسوي نو څه کړي وای کاکو مجبوره و هغه څنګه وای راپیاس وه چې وای بې زحمته راحت نسته ده چې دونه زحمتونه و دا خوارۍ یې پر ځان نه وای وړي نو دی اوس دغه هلته را رسېدی هغه خو ته وایه چې پلوشه او نسیم دې راوګرځوله د درسونو څخه ګوره وراره دا خبرې مه کوه وایم نسیم خو مکتب په خپله پرېښوي او پاته پلوشه سوله پلوشه خو نو بالا غټه ښځه سوه پېغله سوه کاکو زموږ ستاسو مجلس خو ډېر خوږ دی خو باوره زویه ورسه دا مېلمنو ته ډوډۍ راواخله د لوږې مو مړه کړله ژر ورسه وګوره ډوډۍ تیاره ده کره ده جانې ته دا ګیلاسونه راټول کړه وزوی ډوډۍ تیاره ده ته دغه غوریګان راکړه تر څو دا نور شیان یوسئ دا شیان یوسه زویه پلوشې جانې دا شلومبو ته دې مالګه ور واچوله ور واچوله ژر کوه زویه دا شیان ژر وړه پلوشې جانې دغه اوبو ته دغه غرمه ته ور واچوه جانې راسه جانې هلاکه در اوسه په پلار پسې یو خواشه غیرت کوي او پردیو خلکو ته په پردیو خلکو یې خوري دا به سبا زه مړه یم زما په کیسه کې به ومني باباره زویه ژر یې یوسه بابو جانې ته ولې دلته ولاړه یې تر ځه ډوډۍ وخوره خواته مې نه کېږي ولې بابو کاکو بسم الله کې بالا ګورې ما ورواخ بسم الله الرحمن باوره دلته راسه بابا ته ولې دلته خوابدې ناسته یې نه یم خوابدې خو راځه هلته ډوډۍ تیاره ده بابا خواته مې نه کېږي زویه ته ډوډۍ خواته نه کېږي بابا مېلمنو ته مې ناکه مه شرموه راځه د هغسې کښېنه ډوډۍ مه خوره ته راځه بابا راځه راولاړ سه راځه څنګه
څنګه دې کاکو دا وریجې دنه کې پر غاښ جوړې دي و ډېر ښه دي یاره تا ګل ستا غل ویلی لږ راوڅښېږه په بوتل ځای ورکړه بابا خوره ډوډۍ وخوره ادب یې نه دی ښولی دومره ګولې کوې هغه ته غوښتې مخې ته پرتې دي نه شرمېږې خیر دی بابا مېلمه دی پروا نه کوي بده خبر خو مې نه ده ورته کړې چې مېلمه دی د ډوډۍ خوراک ترې زده کړې غټ هلک دی